ننګرهار کې د سوالګرو راټولولو او مخنیوي کمیسیون له لوري تر دې دمه 615 تنه سوالګر راټول شوي. د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو رئیس او د سوالګرو راټولولو او مخنیوي کمیسیون غړی مولوي فرید الله حقانی وایي یاد سوالګري د دوه بېلابېلو کمپاینونو پر مهال راټول کړي چې د زده کړو مرستو ترلاسه کولو په موخه یې بېلابېلو ادارو ته ورپېژندلي. دا کمپاین یو ځل مخکې هم ترسره شوی چې تقریبا 415 تنه مخکې ماشومان سوالګر هغه ثبت شوي چې په دې کې 280 تنه موږ د سرې میاشتې چې کومه اداره ده هغې ته موږ معرفي کړي تر څو هغوی ته خپل حقوق او خدمات ورته وړاندې شي. همداراز چې د 160 تنه هغه د ژغورنې نړیوالې مؤسسې ته معرفي کړي موږ تر څو هغوی چې کوم خدمات په نظر کې درلودو چې هغوی دوی ته په واک کې ورکړي. پاتې ماشومانو هغه 12 تنه و هغه موږ د ماشوم ساتنې چې کومه مؤسسه ده هغې ته معرفي کړي هغوی ته عملا د فني حرفوي زده کړو زمینه برابره شوه. په دغه تیرو 2-3 ورځو کې موږ بل کمپین هم ترسره شو. تورخم چې کوم صفري نقطه ده هغه ته هغه ماشومان چې په ډېر بد ناورین کې قرار درلودو او سوالګرو یا شاقه کارونو کې بعضې ماشومان بوختو نو تقریبا 200 پورې ماشومان هغه اوس راوړل شوي دي او هغه د روزنې لاندې دي. بل لور ته جلال آباد ښاریان د سوالګرو راټولولو کمپاین ستاینه کوي او له حکومته راټولو شوو سوالګرو سره د دوامداره مرستو غوښتنه کوي. حکومت چې دا کم کار شروع کړی د سوالګر راټولۍ مطلب ښار کې ننګرهار کې دا ډېر ښه کار شروع کړی دی دې باندې موږ خوشحاله یو. حکومت نه مې دا غوښتنه ده کوم دا سوالګر چې راغونډ کړي دي که ماشومان پکې دوی ته باید زده کړه ورکړل شي او ځوانان پکې دوی ته باید خرپوي زده کړې ورکړل شي او که بیا که پاخه عمر خلک پکې دوی سره باید دایمي مرستې وشي. دغه کوم سوالګر چې ښار نه دی حکومت راغونډ کړي دي زما دوی نه دا غوښتنه ده چې دا یو ښه کار دی بیا چې دوی سره مرسته وکړي او داسې دوی ته دوام ورکړي دې کار ده. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د سوالګرو راټولولو او مخنیوي کمیسیون په تورخم ښارګوټي کې 200 تنه سوالګر چې ډېری د کم عمر لرونکي ماشومان دي راټول کړي دي.